أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین الوان دے آیاتن مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د انفاق فی سبیل اللہ د اللہ پلار کے د خپل مال خرچ کولو بارکے شرائطم بیان کرل چې کم خیرات کم صدقہ مقبول دا داغی سے شرائط تی او کم خیرات صدقہ چې مقبول دا اغبا پا کم شکل کی او پا کم صورت کی بھی نو اللہ اول داغی اغا شرائط بیان کرل او بیا وپسی داغی اغا کیفیت او شکل صورت بیان کو اس اللہ بیا مزید التبیا فرمائی وما انفقتم من نفقت تاسو چې کم سا خرچ کوئے دا سا خرچ نا نستاسو پا دغا خرچ کولو دا مال باندے اللہ خبردار دے فإن اللہ یعلمہ اللہ چکم دے استاسو دا مال چکم تاسو خرچ کوئے اللہ پاغی باندے عالم دے او اللہ تا پاغی باندے پوہ دا گویا دا کم مال چی تاسو خرچ کوئے نو چی پدائی کی دغا کم شرائط تی چی دغا مال حلال دیوی بیا دا سنت مطابق داغی خرچ کولوی مستحقین لور کولوی رستو بیا ازباط نوی ورپسی بیا چاہتا تکلیف رسول نوی ریا او نمود پکی نوی او خالد دا اللہ رضا دا پاروی او یا دا غشان دا کم مال چی تاسو خرچ کوئے چی دا خکل او عمدہ سیز وی حلال وی او پا حلال طریقی سر حاصل وی نو اللہ ستاسو پا دی خرچ کولو باندی دا مال اللہ خبردار دی اللہ تا معلوم دا چی دا کم مال تاسو خرچ کوئے دا کم قسم دے او پا دی کی کم اگر شرائط چی کم دا مسنون خرچ دے ابا کی موجود دی او کن دی دویم اللہ او نظرتم من نظرن تاسو چی کم نظر او منخت دا کوئے دا سا نظر یا دا منخت اس نظر او منخت دام یو عبادت بدنی او عبادت مالی دی نظر چی کم دی دا یو کار کول دا پارا یو عبادت پزان باندی لازم کول واجب کول چاگا پد باندی اغین الوان دی اغا عبادت لازم او واجب نوی او دی زان باندی اغا لازم کی دیتا نظر او منخت ویلیش دا نظر بیا دو قسم دی یو مطلق نظر دی او بالمعلق دی مطلق نظر دا دے چیز پائی کسی شرط نوی بس دا اللہ دا پارا 10 روپے ورکوما دا اللہ پا نم باندے بزو 2 رکعت نفل مز کوما یا دا اللہ دا پارا بزو روجی نسما نو دا نظر مطلق دے اور نظر معلق اگا دی چی پاگی کی شرط ہوئی کہ زما دا کار اوشو نو زب دا اللہ پا نم باندے دمرا پیسی ورکوما یا با دمرا عبادت منزون کوما یا با چی کم دی نوافل کوما یا با روجی نسم نو داغا شرط تے نو چی داغا شرط کل پورا شی نو داغا عبادت دا باندی بیا واجب دی مثلا یو سری بیمار دی او دیو یرا کزا بیمارین جوڑ شما نو زبا دا اللہ پا نم باندی 10 روپے ورکو
نو کو دی جوړ شو نو لس په واجب دي خامخا به ورکوي او کو جوړ نه شو بس خبره ختمه ده. دغه شان د یو کار باره کې دا ویلي که زما دا پلانکي کار وشو زه به د الله په نوم باندې دومره پیسې ورکوم یا دومره به نوافل کوم یا دومره به چې کم دي زه روجي نیسم. نو که هغه کار یې وشو نو بیا پې دغه کار واجب او لازم دی خامخا به یې کوي، که اونې کو نو بیا ګناهګار دی. نو دا نظر مطلق او نظر معلق. بیا یو نظر باطل وي او نظر صحیح وي. باطل هغه نظر چې څوک دا مخلوق په نوم باندې منښتوب کی، چېرې د پلانکي په نوم باندې بزرگ یاد کی، ولی یاد کی چې زما دا کار وشو نو زه به د پلانکي پیر یا د پلانکي ولی په نوم باندې دومره ګډان علالوما یا به چیلي علالوما یا به پیسې ورکوما. نو دا نظر باطل دی او دا ګناه ده. او نظر البته داسې شته که فرق یو سړي داسې نظر او منښت ومنله چېرې زه دا زما دا پلانکي کار که وشو نو زه به د الله په نوم باندې دومره پیسې د پلانکي بزرگ په مزار باندې فقیرانو باندې ډوډۍ خورم یا چې کوم دی د پلانکي جماعت نه به دومره شټایانې اخلم. نو دا بیا دا نظر بیا صحیح دی. او که نه نظر نوم د هغه پیر واخلي چې زه به د هغه په نوم باندې دا کار کوم نو دا بالکل حرام دی، ناجائز دی، دا نظر باطل دی. او صحیح هغه دی چې هغه د الله په نوم باندې وي، ځکه دا نظر عبادت دی او عبادت چې کوم دا خالص د الله دپاره کیږي، د مخلوق دپاره عبادت کول منع ده او بلکې ګناه ده. نو الله که تاسو منښت کوئ او که څه خرچ کوئ فإن الله یعلمه، الله بېشکه په هغې باندې خبرداره دی. الله ستاسو دا ټول کارونه ویني، په دې باندې هغه الله ته پوهه ده. وما للظالمین من انصار، د ظالمانو به امداد نشي کولی. ظالم هغه کس ته وایي چې هغه یو کار بې محله کوي، یو ځای د کم کار کولو قابل وي هغه ځای پرېږدي او د هغې په دی بل دی بې محله هغه کار کوي، یا یو ځای باندې یو څیز کېښودل پکار وي د هغې په دی باندې بل ځای باندې یو څیز دیږدي، دې ته ظالم ویلی شي. گویا د عبادت مستحق هغه الله تعالی دی. انفاق فی سبیل الله او منښت کول دا د الله رضا دپاره کول پکار دی. او که دی دا عبادات چې کوم دی د مخلوق دپاره کوي، د بوتانو دپاره، نور خلقو دپاره، نو دا دی ظالم وګرځېده. نو الله وما للظالمین من انصار، د ظالمانو خلقو به امداد نشي کولی. کم دی چې د امداد بیا ضرورت وي په ده باندې سخت راله، نو چونکې ده خو مخکې نه ظلم کړی دی او بې محله عبادت یې کړی دی، د الله په دې باندې د بوتانو عبادت یې کړی دی، د الله په دې باندې منښت او خیرات چې کوم دی د مخلوق په نوم باندې کړی دی، نو د دې سړي به بیا په دغه سخته کې امداد بیا نه کېږي. اوس ورپسې مزید د دې خیراتونو او د انفاق مزید وضاحت دپاره چې دا به اوس څنګه ته د خپل مال خرج کې ښکاره او پټ باره کې، نو د هغې باره کې الله ان تبدوا الصدقات فنعما هي، که فرق تاسو د خپل خیراتونه ښکاره کوئ نو فنعما هي، پس خبره ده. وان تخفوها، او که تاسو دا پټوئ پټ ورکوئ خفیه، وتؤتوها الفقراء، او ورکوئ دغه خپل مال پټ فقراو ته، مساکینو ته، حقدارو ته، نو فهو خیر لکم، پس دا د هغې نه هم زیات غوره بهتره خبره ده. اوس دلته علما او فقها د دې وضاحت کوي چېرې کم صدقه ښکاره ورکول غوره دي او کم صدقه او خیرات پټ ورکول غوره دي. نو بیا په دې کې فقها علما وایي مفسرین چې صدقه نفلي دا خفیه او پټ ورکول دا ډېر بهتره دي، او بلکې یا چند چې کوم دی هغه بهتره دي د ښکاره نه. نفلي خیرات او یا چند بهتره دي پټ ورکول د ښکاره په نسبت باندې. او چې کم صدقه هغه واجب وي او فرض وي نو هغه ښکاره ورکول هغه وي 25 ګونه غوره دي د پټ ورکولو نه. لہذا صدقه، زکات، عشر وغیرہ دا که ښکاره ورکوي، صدقه فطر، نو دا چې کوم دی دا غوره دی. په دې کې ډېرې خبرې دا دي. یو خو دا چې کوم سړی مالدار وي
او دې د خپل زکات وغیرہ پټ چاله ورکوي او څوک ته خبرېږي نه، نو خلق په بیا تهمت او بهتان لګوي چې الله ول دومره مال ورکړی دی او دې د خپل مال اړو زکات نه ادا کوي. لہذا دغه بهتان بچ کېدو نه او د بدګمانۍ نه بچ کېدو دپاره که دې دا زکات چې کوم دی ښکاره ورکړي نو دا یې غوره دی، دغه شان به د بدګمانۍ نه بچ شي. او دا کم چې کم نفلي خیراتونه دي، نفلي صدقات دي، نو دا خفیه ورکول چې کم دی بهتره دي. او دا حدیث مبارک کې الله پیغمبر یو حدیث کې فرمایي چې پر ورځ د قیامت چې دا سخت ورځ ده، اوه کسه چې کم دی دا به د الله د عرش د سایې لاندې وي. پای کې یو یادېږي امام عادل بادشاہ منصف، او دویم هغه نوجوان چې هغه د الله په عبادت کې د خپل نوجوانی مشغوله کړي وي. بل هغه دوه کسان چې هغوی د الله د محبت کې یو بل سره یوځای کېږي هم او د یو بل نه جدا کېږي هم. که هغوی یو کېږي راغونډېږي هم نو د الله په محبت کې راغونډېږي، که د یو بل نه جدا کېږي هم نو د الله په محبت کې راغونډېږي. بل هغه کس چې هغه جومات ته راغی او بیا د جومات نه بهر وځي نو زړه بیا هم جومات سره لګېدلی چې څنګه به زه دوباره څنګه زر جومات ته راشم. بل هغه کس چې هغه ته یو حسینه او د ډېر ښه خاندان یو ښکلې ښځه هغه ورته د ګناه دعوت ورکړي او دی وایي چې زه خو د الله نه یېرېږم دا کار زه نشم کولی. او بل هغه کس چې هغه په تنهایۍ کې چې کوم دی الله ته ولاړ وي او جاړي، د سترګو نه اوښکې روانې وي، دغه کس به هم پر ورځ د قیامت د الله د عرش د سایې لاندې ولاړ وي. او بل هغه کس اووم نمبر چې هغه خپل نفلي صدقات خیرات چاله ورکوي په ښي لاس باندې، دومره خفیه ورکړي چې د ګس لاس ته پته ونه لګي چې را د ښي لاس چې کوم دی څومره پیسې ورکړي. نو دا چې کوم دی پر ورځ د قیامت دا اوه کسه به د الله د عرش د سایې لاندې ولاړ وي. بل یو حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې دا صدقه دا د قبر هغه ګرمي ختموي، او دا صدقه پر ورځ د قیامت چې کله حساب کتاب کیږي نو دا صدقې کوونکي کس چې کم دی دی به د هغه دوران کې چې کم دی دا الله د عرش د سایې لاندې ولاړ وي. بل څوک چې صدقه ورکوي نو دی چې کم دی د بدرنګه مرګ نه الله بچ کوي. دغه شان څوک چې صدقه ورکوي الله تعالی د په رزق کې برکت اچوي، د الله امداد کوي. لہذا خپل مال چې کم دی هغه په خپل جون کې خرچ کول پکار دی. او اوس د دې چې کله تاسو صدقه تاسو ښکاره ورکوئ یا کو پټ ورکوئ نو ویکفر عنکم من سیئاتکم، الله بس تاسو د دې صدقې نفلی او فرضي په وجه باندې به الله ستاسو د بدن نه ګناهونه اورېږي، تاسو به د ګناهونو پاک او صاف شئ. والله بما تعملون خبیر، او الله ستاسو په هغه عمل چې کوم تاسو کوئ الله په هغې خبردار دی. ورپسې آیت مبارک کې مفسرین حضرات د دې شان نزول متعلق فرمای چې ابتدا اسلام کې چې کله مسلمانان چې کم دی هغې مدینه منوره کې مکه معظمه کې چې کم مسلمانان شو نو هغې به د خپل خپلوان چې کم د هغې کافرانو مشرکانو تر دې چې د الله پیغمبر فرمایلو چې تاسو د خپل صدقه او خیراتونه د خپل مال چې کم دی مشرکینو کافرانو له مور کوي. دغه شان چې کم دی مدینه منوره کې چې کله مسلمانان انصار چې کم دی د هغې هغه خپل خپلوان چې کم دی یهودیان وو او هغې کې باقاعده رشتې هم کړې وې، مخکې به هغې سره یو بل سره امداد هم کولو. نو چې کله اسلام هغې قبول کو نو دغه دی کې دا مسلمانان چې کم دی هغه خپل خپلوان ته بیا مال ورکول کې ورته لږ غوندې کراهت راغی چې دا خو ښه کار نه دی. وی دغه دی کې دا آیت راغی او دی دپاره دا نه ورکول چې دی خو اسلام نه قبلی، که فرق موږ په دا مال بند کړو کې دی شي دی بیا اسلام قبول کی. نو الله تعالی دغه دی کې دا لیس علیک هداهم، ای زما حبیبه نشته پتا باندې د دې خلکو هدایت ورکول. ساکار چې کم دی دا نه چې خامخا دی اسلام قبول کی، ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن الله هغه ذات دی چې هغه لاره ښیي هغه چاته چې خوښه شي. ته خپل چې کم دی دا خپل مال او صدقه په دغه خلکو باندې مه منع کوه،
دې کې بیا فقها فرمای چې را نفلی صدقه چې کم دی هغه ذمي کافر لا ورکولی شي، خو صدقه چې کم واجب دی فرض دی نو هغه به کافر لا ورکولی نشي. نور اسی چې کم دی بل کافر سره مشرک سره یا بل اهل کتاب سره امداد چې کم دی خو چې ذمي وي، ذمي دا چې هغه د مؤمنانو په ملک اوسیږي او جزیه قبول کړي وي او دا د هغې د حفاظت ذمواري حکومت اغستی وي، نو دغه خلکو سره چې کم دی بیا د هغې چې کم دی مالی امداد کول خو به نفري خیراتو کې کولی شي او واجب او فرض کې نشي کولی. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، الله تاسو چې څه خرڅ کوئ څه د خیر او بلایې نه نو دا د خپل ځان دپاره کوئ، په دې کې ستاسو فایده ده. دنیا کې الله ستاسو مال کې برکت واچوي او اخروي چې کم دی الله ستاسو بیا د هغې اجرونه ثوابونه چې کم دي کم مقرر کړي دي هغه الله چې کم دي تاسو له ذخیره کوي. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو مه خرج کوئ مگر هغه چې کم د الله رضا دپاره وایي، تاسو د خپل انفاق خالص د الله رضا دپاره د نمود او ریا دپاره نه. او بیا چې تاسو څه خرج کړل وما تنفقوا من خیر، تاسو چې څه د خیر نه، خیر مطلب دلته مال دی، که تاسو د مال نه څه خرج کړل یوفى الیکم، الله به تاسو دا پوره بیا درکوي. گویا مال خو به نه وي خو د دې مال هغه اجر او ثواب به تاسو له الله بیا پوره درکوي. تاسو دنیا کې څه خرج کړل خیر د مال نه او د شریعت مطابق مسنون طریقې سره نو الله به چې کوم دی د هغې هغه اجر او ثواب تاسو له پر ورځ د قیامت پوره درکوي. نو په دې غمجن کېږئ ما چې موږ مال خرج کړو غلال ضایع شو. وانتم لا تظلمون، او په تاسو به ظلم نشي کولی، تاسو حق تلفي به نه کېږي. تاسو چې کوم نیک عمل کړی دی، کم مال هم خرج کړی دی د الله دپاره او د الله رضا دپاره نو هغې به تاسو ته الله پوره بدله درکوي. وما انفقتم من نفقة، هغه چې کم تاسو خرج کوئ د څه خرج نه، او نظرتم او یا منښت کوئ تاسو من نظر څه نظر او منښت نو فإن الله يعلمه، پس بشکه الله په هغې باندې عالم دی. وما للظالمین من انصار، او امداد به نشي کولی د ظالمانو خلکو. ان تبدوا الصدقات، که تاسو د خپل خیراتونه ښکاره کوئ فنعما هي، پر ډېره ښه خبره ده، ښه کار دی. وان تخفوها، او که تاسو دا پټ ورکوئ وتؤتوها الفقراء، او دا پټ ساتئ او وتؤتوها الفقراء، او دا غریبانان له ورکوئ، فقراء مساکین له ورکوئ نو فهو خیر لکم، په دا خو د هغې نه هم ډېر زیات غوره او بهتره خبره ده. ویکفر عنکم من سیئاتکم، نو په دې انفاق فی سبیل الله ښکاره او پټه کې الله به ستاسو نه ګناهونه اورېږي. والله بما تعملون خبیر، او الله ستاسو په هغه اعمال چې کوم تاسو کوئ په هغې خبردار دی. لیس علیک هداهم، نشته پتا باندې ای حبیبه د دې خلکو هدایت، ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن الله هدایت کی هغه چاته چې خوښی شي. ته خپل تبلیغ کوه او هدایت ورکول د الله کار دی. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تاسو چې کوم خرج کوئ د مال نه نو د هغه د خپل نفس د فایدې دپاره به کوئ، تاسو د نفس فایدې دپاره دی. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، تاسو چې کوم څه خرج کوئ نو خالص د الله رضا دپاره کوئ. وما تنفقوا، او هغه چې کوم تاسو خرج کوئ من خیر څه د مال نه یوفى الیکم، نو د هغې به پوره الله تاسو ته اجر او ثواب درکوي. وانتم لا تظلمون، او تاسو باندې به ظلم نشي کولی او ستاسو حق تلفي به نه کېږي. وما انفقتم من نفقة، هغه چې کوم تاسو خرج کوئ د څه خرج نه، او نظرتم او یا منښت کوئ څه د منښت نه نو فإن الله يعلمه، پس بشکه الله په هغې باندې عالم دی، پوهه دی. او منښت چې کوم دی دا صرف غریب سړي باندې خوړل کېږي، په خپل هم نشي خوړلی او په مالدار هم نشي خوړلی. وما للظالمین من انصار، او د ظالمانو به امداد نشي کولی. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، که چېرې تاسو د خپل صدقه ښکاره ورکوئ نو فنعما هي، پر ډېره ښه خبره ده. وان تخفوها، او که تاسو دا پټ ورکوئ وتؤتوها الفقراء، او دا چې کوم دی ورکوئ فقرا ته،
نو فهو خیر لکم پس دام ډیر غوره دی تاسو د پاره ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بس تاسو نه تاسو ګناهونه اورېږي والله بما تعملون خبير الله تاسو په عمل چې کوم تاسو کوي خبردار دی ليس عليك هداهم نشته پتا باندې اے حبیبا د دې خلکو هدایت ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کی هغه چاته چې خوښ شي وما تنفقوا من خير هغه چې کوم تاسو دا مال نه خرج کوي نو فلانفسکم پس دا غي فایده تاسو د خپل نفسونو د پاره ده وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرج کوي صرف د الله د رضا د پاره وما تنفقوا من خير هغه چې کوم تاسو خرج کوي د مال نه نو يوفى اليكم الله بتاسو ته دا غي پورا اجر او ثواب درکړي وانتم لا تظلمون او تاسو باندې به ظلم نشي کولی